وروسته موږ د مغول ډاینسټي خبره چې کوو، موږ دا ساده خبره کوو چې دا دوی چې دي د مغول اولاد ځان ګڼي. دوی چې دي دوی وایي چې موږ د سنټرل ایشیا څخه یو، او دا د چنګیز خان او د تیمرلنګ سره خپل وجود تړي. پر 1526 کې جلال الدین بابر چې و، هغه ابراهیم لودي چې افغان ډاینسټي وه، د افغان حکومت و یا د افغان خانداني و، دغه چې و دغه ته شکست ورکړي او د مغول ډاینسټي چې و هغه جوړه شوه. بیا دویم مغول امپایر چې و هغه مهم بابر و چې د بابر مصر زوی و. له 1510 څخه تر 1556 پورې ډېره ښه پاچاهي وکړه. د هغه وروسته یو اکبر بادشاه، اکبر د ګریټ هم ویل کېږي، 1555 څخه تر 1605 پورې د خپله پاچاهي وکړه او دغه د پانیپت جنګ د وکړي. بل د چې د اکبر کوم د یو زورور د انګریز هندو یو بادشاه و چې مو هغه ته شکست ورکړي. ډېر زیاته زوروره ملیټري وه دغه، او دوی چې دوی ډېر سیکولر بادشاه وایي، د سیکولر بادشاه و چې د سیکولر سټایل لرلو او دین الهي د چې کوم مذهب دی چې ټول دغه پرې وځای کو، پر دې باندې زیات کار وکړي. په سپیریچولیزم باندې د کار وکړي. د په دور کې لکه موږ ګورو داتا گنج بخش، خواجه محیدین چشتي، لال شهباز قلندر، باودین زکریا، شیخ احمد سرندي، دا ټول د په دور حکومت کې وو. بیا د بعد د زوی جهانګیر چې سلیم نومېدو، په 18مه سنچري کې د خپله پاچاهي وکړه. د کور ودانه چې هغه ډېره ښایسته وه. نورجهان چې د ته میرونیسا ویله، لایټ اف د ورلډ، لایټ اف د ورلډ، د دنیا رڼا دې کتله. دا عقلمند هم و او ښایسته هم و. ډېر ځای به جهانګیر بادشاه چې و دې ته د غیر موجودګۍ کې به دې دا کوم سیاسي مسایل چې و یا حکومتي مسایل چې و دا به دې حل کول. د هغه وروسته شاهجهان باچا چې په 1820 کې تر 58 ته پاچاهي وکړه، او ممتاز محل چې وه د کور ودانه وه، بیا وفات شو او د په یاد کې د تاج محل جوړ کړي. په آګره کې د خپلې کور والا د ممتاز محل په یاد کې دغه د جوړه کړه. بیا د وروسته د چې و په ارکیټیکچر کې ډېر کار وکړي، په بلډینګ کې ډېر زیات کار وکړي. په دلی کې هم د یو پورټ جوړ کړی و چې هغه ډېر زیات مشهوره دی. د هغه بعد د زوی امپرر بادشاه چې و اورنګزیب رالو، چې د شاهجهان زوی و. د ورونه دارا و او بل شیخو، لیکن د اورنګزیب د دارا تر مابین ډېر جنګ وسو، خو اخري دارا ته شکست ورکړي او اورنګزیب چې و د خپل بابا چې و دا په جیل کې واچولو. او مغول امپایر ډېر زیات ایکسپینډ کوي، په دې ملیټري کې ډېر زیات کار وکړي که نه، ایډمنسټریشنز کې، پولیټکس کې. دغه نور شاهجهان چې و دا ډېر زیات، خو د بدبختي دا وه چې دوی ډېر زیات تنګ نظره وي. هغه د اکبر بادشاه رنګه یا د مغولو بادشاهانو رنګه دوی پراخ نه وي، په مذهبي حواله باندې ډېر تنګ نظري وو. هندوان یې ټول ناراضه کو، دلته خپل ورون ناراضه کو، خپل پلار ځې ناراضه و، خپل شاوخوا خلک چې و ټول د ځې ناراضه و. نو دا مین ریزن دا سو چې دا خلک د خلاف سو. بیا نو بعد کې چې دوی ډېر زیات کمزوري سو، آخري بادشاه مغول بادشاه رالو چې بهادرشاه ظفر و. هغه شعر هم ویلی دی چې کتنی بدنصیب ہے ظفر دفن کے لیے، ایک گز زمین نہ ملی کوئی یار میں. بیا چې و انګریز رالو او خلک چې و د اورنګزیب بادشاه ټول خوابدي کړي وو. خوشحال بابا هم له ده سره ډېر زیات مسایل راغلي وو، جنګونه راغلي وو، او خوشحال بابا یې پر تنبور کې دا اچولی وو. داسې نور له خپلو ورونو سره. نو هغه دغه چې مغول امپایر ډېر زیات کمزوری سو. وروسته برټش امپایر چې ولو هغه راولاړ سو. کوم برټش امپایر چې و دغه په برټش امپایر دا راولاړ سو، دغه دلته ټوله قبضه وکړه. بیا په 1850 کې وار اف انډیپنډنس وسو، د ازادۍ جنګ وسو. خو د ازادۍ جنګ په دې ناکامه سو چې مغول بادشاه دا ظفر چې دا ډېر زیات کمزوری وو. د مسلمانانو مسلمانانو سره تعاون نسو کولی او دلته پر دې خطه باندې بیا په 1861 ایکټ او د 1858 ایکټ برټش راغلی چې دا نور پر مخ بوتي او خپله دغه کولونیزم چې دی دا نور په دلته په برصغیر کې برقراره کړي.